الله الرحمن الرحیم شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته راغلاست. راځو د کمپیوټر صفري زده کړه پروګرام اتمې ویډیو ته. اوس هم زه د پروګرام کې شاته یم، زیاتره مشکلات او مصروفیتونه دي. باید دا د 13مه ویډیو ده چې اوس ما چینل دا لیست لیدو، دا په 28م تاریخ جوړ شوی. انشاءالله خپل کوشش به کوم چې څومره زر د برنامې ته ویډیو اپلوډ کړم. زیاتره ملګري اوس هم په فیسبوک میسج کوي، ګیله کوي چې ډېر وخت بعد ویډیو اپلوډ کړې. نو کوشش کوم چې هره ورځ اپلوډ کړم، خو مصروفیتونه دي. خپل کوشش انشاءالله کوم چې څومره زر کېږي ویډیوګانې دي برنامې زه پوره کړم چې ټول هېوادوالو ملګري ترې ګټه واخلي. اوس هم ګورئ میسج روانې دي د همدې برنامې ته زیاتره خلکو اوس هم میسج کړي. انشاءالله زه خپل کوشش کوم. راځو نن په د کمپیوټر صفري زده کړې هارډویر کورس ته دوام ورکوو. ځینې نور مهم شیان دي هم زه تاسو ته غواړم تشریح کړم. نن زموږ او ستاسو موضوع په دوو شیانو ده، یو کیبلز دی او د پورټس په اړه کې ده. کیبلز خپله کیبل تار ته ویل کېږي، لاین ته ویل کېږي. د کمپیوټر کیبل په څو ډوله به تقسیم شوي دي چې دلته ما ټول لیکلي دي. یو موږ سره دی ډیټا کیبل. ډیټا کیبل ګورئ نن سبا ډیټا کیبل هغه کیبل ته ویل کېږي چې موبایل له کمپیوټر سره وصلې، د کمپیوټر نه غواړې څه موبایل ته ولګې او یا غواړې څه د موبایل نه کمپیوټر، دې ته هم ډیټا کیبل هم درته ویل کېږي. یعنې ډیټا کیبل هغه کیبل اصل کې زه به ستا شعر ته پښتو کې ولیکم چې دوه علاجاتو منځ کې دوه علاجات سره وصلوي، خو مقصد یې څه وي؟ ډیټا لیږل یو بل ته. یعنې دلته ما ولیکل د ډیټا کیبل از ا کیبل ان سیسټم یونټ which connect two device to each other. یو تعریف هم دا لیکلی دی. بل تعریف دا هم دی چې ډیټا کیبل یو داسې کیبل دی چې دوه علاجات وصلوي، چې کله وصل شي نو اصل مقصد یې څه وي؟ د ډیټا لیږلو، یو بل ته ډیټا لیږي. یعنې دا ډیټا کیبل چې دلته ما استاد ته لیکلی دا سیسټم یونټ کې یو ډیټا کیبل دی. ګورئ زه دلته لیکم سیسټم یونټ ډیټا کیبل. زما اصل موضوع دا کیبل دی چې دا داسې یو کیبل دی په سیسټم یونټ کې موجود دی چې دوه علاجات وصلوي، خو مقصد د دوه علاجات څه وي؟ چې یو بل ته به ډیټا ټرانسفر کوي. لکه اوس ګوره هارډ ډسک د مدر بورډ سره وصل کړی دی، همداسې سی ډي وي ډیرونه د مدر بورډ سره وصل کړی دی. خو دا ډیټا ټرانسفر کولو دپاره د برق کنیکشن دپاره هم استعمالېږي. نو دلته ډیټا کیبل دغه کیبلونه چې تاسو په سیسټم یونټ کې څومره ګورئ، که په لیپټاپ کې که ډیسکټاپ کې، دغه ټول کیبلونه ته ډیټا کیبل وایي. ډیټا ټرانسفر کولو دپاره داسې کېږي، استعمالېږي. پخواني کمپیوټر کې په دې شکل کې، اوسني کمپیوټر کې په دې شکل راځي. او بل ما ورته چې ډیټا کیبل هغه کیبل هم دی لکه چې دوه ډیوایس موبایل سره وصل، موبایل کمپیوټر سره وصل کړي ته هم ډیټا کیبل هم ویل کېږي. دلته ګورئ ما مثال هم لیکلی دی چې ډیټا کیبل لکه هارډ ډسک چې مدر بورډ سره وصل کړي وي، ډیرون د مدر بورډ سره، دغه کیبلونو ته څه ویل کېږي؟ ډیټا کیبل. بل موږ سره وي جی کیبل دی. وي جی کیبل ویډیو ګرافیک ارې دی مخفف دی. وي جی کیبل is a cable which connect the monitor with PC یا لیپټاپ. یعنې دا هغه کیبل دی چې ډیسکټاپ کمپیوټر کې دا استعمالېږي. لکه اوس دا مانیټور چې کله موږ ډیسکټاپ سره وصل د سیسټم یونټ سره وصل کوو، نو کوم کې د څه دپاره؟ د عکس ښودلو دپاره چې وصلو، نو کوم کیبل نه کاروي؟ وي جی کیبل نه موږ هم کاروو. بل لیپټاپ هم لکه غټ سکرین د لیپټاپ سره یې وصلی، نو وي جی کیبل نه هم کار اخیستی شي. دا وي جی کیبل دی. ګورئ دغه چې تصویر موږ ته ښیي دا د دې کیبل کار دی، وي جی کیبل. دا وګورئ دې ته وي جی کیبل وایي. یعنې دا یو سره سیسټم یونټ سره وصل کېږي، خپل ځای لري، او دا یو سره چې سره مانیټور سره وصلېږي. د دې اصل ګرافیک دا تصویر چې موږ ته ښیي د دې کیبل کاري. دا کیبل چې کله مسلوي نو خلک به ورته متوجه شي چې دغه کې دننه دا میخ باندې دا پیچونه دي چې دا درنه مات نشي.
چې دا ماشه به وصلې خو ګرافیک صحیح تصویر نه ښیي. بل موږ سره HDMI کیبل دی HDMI مخفف دی های ډیفینیشن ملټي میډیا انټرفیس. دا هم همداسې کیبل دی چې مانیټور د کمپیوټر یعنې پی سي معنا کمپیوټر سیسټم یونټ دی د سره وصلې یا لیپټاپ سره وصلې. دوی دلته زه درته وښیم HDMI کیبل په دې شکل کې دی HDMI کیبل دې ته HDMI کیبل وایي. د دې او د ویډیو فرق که څوک پوښتنه وکړي لکه مونږ ویل چې ویډیو هم د دې دپاره استعمالوو HDMI هم استعمالوو. ګورئ ویډیو کیبل لکه نن سبا وګورئ اکثره مانیټورو کې سپیکر تیارې موجود وي دې LCD-انو کې غږ ترې خپله راوځي. که چېرته مونږه سیسټم یونټ د ویډیو کیبل په ذریعه LCD سره وصل کړو هغه LCD چې سپیکر ولري نو د دې به ساوند نه وي دا خبره ولرئ یعنې هغه LCD نه به اواز نه راوځي. ویډیو کیبل ساوند دپاره نه دی صرف تصویر دپاره دی. او بل د ګرافیک چې دی HD نه دی های ډیفینیشن نه دی HD نه دی یعنې د تصویر چې لږ لو کوالټي کې دی. او HDMI چې دی HDMI دا چې لکه داسې LCD سره وصل کړي چې هغه کې هغه سپیکر هم لري نو بیا به ساوند هغه کوي ساوند به د LCD نه راوځي. او بل د دې عکس په کوم شکل کې دی HD فارمیټ کې دی. صحیح شو. دا دوی دواړو کیبلونو فرق دی. ویډیو کیبل هم بازار کې 500 شپېته دی خو HDMI لږ قیمته دی. صحیح دی. نو HDMI او د ویډیو کیبل دا فرق شو. بل کیبل موږ سره چې دی پاور کیبل دی. Power cable is a cable which connect with power supply for power current. Power cable مې ورته وویلو هغه کیبل ته ویل کېږي چې کله موږ تاسو پاور سپلای ته برق د کوم ځای نه ورکړو په مجبوري څه وصل کړو پاور کیبل ورسره وصل کړو. لکه سې ساکټه ده سې ساکټې نه چې برق سې ساکټې ته تېرو په سوچ تار ورسره دی پاور کیبل دی که نه چې ساکټ کې ورکړو نو سې ساکټې ته برق تېر شي. نو همداسې پاور کیبل هم یو کیبل دی چې دا څه ته برق ورکوي دا پاور سپلای ته برق ورکوي. دلته زه درته ښیم پاور کیبل دا موږ سره پاور کیبل دی ته وایي یعنې دا یو اړخ چې دا په پاور سپلای کې وصلېږي او دا ساکټ کې وصلېږي دا برق څه کوي ورکوي. صحیح شو. لیپټاپ کمپیوټر سره هم هغه پاور سپلای سره هم دا کیبل څه کېږي وصلېږي. دا نور واړه کیبل چې دې ته هم پاور کیبل ویل کېږي. صحیح شو. دغه تور کیبل ته څه ویل کېږي پاور کیبل ویل کېږي. نو دا موږ سره کیبل انواع چې درته مې تشریح کړي. پورټس ته راځو. پورټس څه معنا پورټس دا کوم ځای کې چې موږ او تاسو USB وصلو ماوس وصلو دې ته ویل کېږي پورټ ویل کېږي. دا کوم څه لکه څوک نه پوښتنه کوي چې پورټ څه معنا پورټ کمپیوټر کې ګوره هغه ځای کې چې موږ او تاسو USB ورکوو یا مثال دا ویډیو کیبل یا دا د پرنټر یا دا پاور کیبل چې کوم ځای کې د خانه کې وصل ورکوو دې ته پورټ ویل کېږي. څه ورته وایي پورټ. لکه دلته که زه اوس ولیکم پورټ څه ورته ولیکم کمپیوټر پورټ. دا ګوره دې خانو ته ټول څه ویل کېږي ته پورټ ویل کېږي. دا ټول چې تاسو ګورئ څومره خو د هر یو مختلف نوم لري. هر یو دا پورټ سیریل هم ورته مخکې ویل کېدی USB پورټ خو ټول ته پورټ وایي. اوس دې کې ګورئ څو ډوله پورټس یو دی USB پورټ. USB پورټ چې دی دې ته ګوره دلته لیکم USB پورټ. دغه USB پورټ چې ګورئ دا کمپیوټر کې وګوره دلته خو دا هم دي خو دلته ویل کې دا کوم ځای کې چې USB وصل کېږي یا دغسې دا موضوعونه چې USB ماوس چې وصل کوو دې پورټس ته څه ویل کېږي دلته ویل کېږي USB پورټ. USB پورټ ورته ویل کېږي. صحیح شو. دلته که زه اوس راشم کمپیوټر USB پورټ هسې مثال په طور کې ورته ولیکم نو ګورئ دا پورټس موږ ته راولي. دا ټول څه شی دلته ویل کېږي USB پورټ دلته ویل کېږي. بل پورټ چې دی موږ سره پرنټر پورټ. نن سبا دا
اکثره کمپیوټر کې نشته دی خو پرنټر پورټ سم اکثره کیبل نه یو اس بي پورټ غوندې یو اس بي کیبل غوندې خو دلته وځو لیکم پرنټر پورټ تاسو ته صرف دا پرنټر پورټس یا ډیسکټاپ کمپیوټر کې شته دی لپټاپ کې اکثر راځي دا کوم دي چې پرنټر وصلې خو نن سبا پرنټر هم همدغه شکل کې کیبل دی خو غټ پولټر پرنټر چې دغه دا پورټ چې دا غټ ګوري دا د هغې دپاره دی نو دې ته ویل کېږي پرنټر پورټ چې کوم ځای کې پرنټر کیبل وصلېږي بل چې دی نیټورک پورټ دا کوم ځای کې چې د نیټورک کیبل وصلېږي کمپیوټر کې دغه ته دې ته نیټورک پورټ وایي دا ګورئ دا ګورئ لیکم کمپیوټر نیټورک پورټ دغه ته نیټورک پورټ وایي دا کوم ځای کې چې دا پورټ څه شی دی دې ته نیټورک پورټ وایي دا نیټورک کیبل چې پکې وصلېږي بل وی جی پورټ دی وی جی کیبل چې کوم ځای کې وصلېږي دې ته وی جی پورټ وایي وی جی پورټ دغلته دا وی جی کیبل چې کوم ځای کې موږ تاسو وصلو دې ته وی جی پورټ ویل کېږي بل موږ سره چې پاور کنیکټر پورټ دا کوم ځای کې چې موږ تاسو پاور کیبل ورکو پاور کنیکټر پورټ ګورئ دغه دې ته څه ویل کېږي دې ته ویل کېږي پاور کنیکټر پورټ دا لپټاپ کې چې وړوکی ځای دې ته هم پاور کنیکټر پورټ ویل کېږي بل چې ایچ ډي مای پورټ شو ایچ ډي مای کیبل چې کوم ځای کې وصل کېږي ایچ ډي مای پورټ دغه ته ایچ ډي مای پورټ وایي دا ګورئ د دې شکل لږ تغییر خوندې دی نو دا هغه پورټس دي چې دلته ایچ ډي مای څه کېږي وصلېږي دا څو ډوله پورټس چې کمپیوټر کې مایک پورټ پاتې شو یو منټ مایک پورټ دا رانه دلته هم پاتې شو مایک پورټ کوم ځای کې چې دا هیډفون وصلو ګوشکیانې دې ته ویل کېږي مایک پورټ ګورئ دغه ته دلته بل سره وویسته کمپیوټر دلته ورته کمپیوټر مایک پورټ دا دې پورټس ته ویل کېږي مایک پورټ وای فای پورټ هم نن سبا راوتي دي دغه ته ویل کېږي مایک پورټ ویل کېږي نو دا هغه پورټس چې ما ته تشریح کړه چې پورټ څه ته ویل کېږي یو اس بي پورټ شو همداسې نور پورټس مو ورته تشریح کړ نو دا موږ سره هارډویر کې نن دوه موضوعګانې کیبلز باره کې او د پورټس باره کې بل ویډیو کې به انشاءالله واحد اندازه ګیري تشریح کوو